کله چې انسان په ځمکه باندې ناست وي او هغه اچانک راپاسي نو په دې دوران کې په هغه باندې سر ولې ګرځېږي او چکر پې ولې راځي. نو کله هم چې انسان په ځمکه ناست وي او اچانک راپاسي نو چکر پې ځکه راځي او سر پې ځکه ګرځېږي چې په دې دوران کې د هغه کوم بلډ پریشر دی هغه کمیږي چې هغې ته موږ ارتوسټیټیک هایپوټینشن وایو په میډیکل کې. او دا داسې کمیږي چې کله انسان په ځمکه باندې ناست وي نو په ځمکه کې خپل طاقت دی، خپل کشش دی، کم چې تاسو به د سکول په دوران کې په فزیکس کې ویلی وي، کم ته چې ګریویټي فورس ویلی شي. نو کله چې انسان په ځمکه باندې ناست وي نو دا ګریویټي فورس، دا طاقت د انسان په وجود کې دننه چې کومه وینه ده هغه ځان طرف ته په راکش کېدو کې او د انسان چې کومه وینه ده زیاتر خېټې او خپو طرف ته لاړه شي. نو بیا چې دا په دې دوران کې راپاسي نو دا وینه بره طرف ته کمه وي، د زړه سره او لاندې زیاته وي. نو بیا دا وینه په یو مقدار سره او بلډ پریشر چې د انسان په یو مقدار سره په صحیح ترتیب باندې وي نو دې دپاره بیا زمونږ په بدن کې یو کار کیږي چې هغه کار ته مونږ په میډیکل کې اټونومیک نروس سیسټم وایو. او دا کار داسې کار وي چې زمونږ د زړه کم دړکن وي هغه په تیزېدو شي او کم رګونو کې چې وینه ده نو دا رګونه په تنګېدو شي چې د دې سره د انسان په وجود کې کم بلډ پریشر وي هغه په صحیح مقدار باندې د انسان په وجود کې برابر وي. خو کله چې دا سیسټم دا کار د انسان په وجود کې په دې دوران کې ونشي، کله چې هغه د ځمکې نه اچانک راپاسي نو بیا د انسان سر ګرځېږي او چکر پې راځي او بیا دغه بلډ پریشر په دې دوران کې د کمیږي چې دې ته موږ په میډیکل کې ارتوسټیټیک هایپوټینشن وایو. او اوس چې په چا باندې دا چکر راځي چې کله هغه په ځمکه باندې ناست وي او اچانک راپاسي نو د دې سره لږې وړې وجې نورې هم کیدی شي چې د چا په وجود کې د اوبو کموالی وي په هغه کې دا کیدی شي. چاته بیماری وي لکه د شوګر په شان یا د پارکینزم په شان یا د زړه په شان یا د هغه د زړه دړکن ګډوډ وي کم ته چې اریتمیا مونږ وایو، او یا د دې سره هغه داسې میډیسن استعمالوي چې هغه بلډ پریشر کموي نو دا وړې وجې هم کیدی شي. او چاته چې بار بار دا چکر راځي کله چې هغه په ځمکه ناست وي او پاسیږي نو هغه به په دې دوران کې څه کوي چې دا چکر پې نه راځي. نو هغه به په دې دوران کې دا کوي چې کله ناست وي په ځمکه باندې نو په مزه به راپاسي او په مزه به ودرېږي، یا چې د هغه کمې د خپو والا پټې دي دا دې په مزه سیده کوي او بیا د راماتوي او بیا د سیده کوي او لږې د شان چاپي کوي نو دا چکر به پې نه راځي. او یا که ستاسو په وجود کې کمزورتیا وي یا د اوبو کمې وي یا لږ شان نور اخوا دیخوا مرضونه وي نو د دې چې تاسو په ټایم باندې علاج کوي نو دا مسله ورکوټې ده او دا به بیا تاسو ته نه راځي. نو دغه شان بهترین معلومات ستاسو دپاره په میډیکل کې زمونږ د پاڼې نه حاصلولو دپاره زمونږ پاڼه ښکلولی شي او دا معلومات د خپلو ملګرو سره شیر کولی شي چې هغو ته هم فایده ترېنه ورسیږي.